د پیریانو ښار چیرې دی؟ د لرغونپوهانو د موندل شویو اطلاعاتو له مخې د پیریانو یعنې جنیاتو ښار په ترکیه کې دی، خو دغه ښار څه ډول او څه وخت کشف شوی دی؟ د افضل کلیک یوټیوب چینل درنو مینوالو، په سلامونو درته ښه راغلاست وایم. که چیرې غواړئ دا ورته نورې خوندورې ویډیوګانې زموږ پر یوټیوب چینل تماشا کړئ، نو د دې لپاره د افضل کلیک یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ او کوم ویډیو خوښه شوه ویډیو لایک او د نورو دوستانو سره شریکه کړئ. ترکیه کې د پیریانو ښار هغه مهال وموندل شو کله چې یو ترکي د کور هغه دیوال ړنګ کړ کوم چې په یو غار کې جوړ شوی و او ناڅاپه یې د دغه دیوال شاته یو عجیبه ترسناکه خونه وموندله. دغه ترکي ویلي چې داسې ډارونکي او ویرونکي خونه یې هیڅ کله نه ولیدلي او همدې یوې خونې څو نورې خونې رامنځته کړي وې، تر دې چې تر ځمکې لاندې د دغو ترسناکه خونو موندل د پیریانو د ښار د کشفولو لامل شو. لرغون پیژندونکو هڅه وکړه دغه مهم ښار په هر اړخیز ډول مطالعه کړي چې د څېړنې پر مهال دوی وکولی شول 40 متره د ځمکې لاندې لاړ شي، ځکه دغه ښار په ځمکه کې دننه پروت دی. خو وړاندې د ځمکې پیژندونکي اټکل دا و چې د جنیاتو ښار د پورتنۍ اندازې په پرتله خورا ژور دی چې اندازه یې لږ تر لږه 15 مترو ته رسیږي. تر اوسه د دې ښار 60 طبقې پیژندل شوي دي، مګر لرغونپوهانو یې یوازې له 8 پوړونو څخه لیدنه کولی شي. اوس مهال له پاتې یو شمېر طبقو څخه لیدنه یا خو ممنوع او یا هم تر څېړنې لاندې ده. د جنیاتو ښار د حیرانتیا وړ او عجیبه داخلي جوړښت لري چې د 10,000 کسانو د ژوند لپاره جوړ شوی دی. په دغه ښار کې د 8 متره په اندازه اوږده تونلونه شته او تر ځمکې لاندې د یو بل ښار سره هم لاره لري چې ډېر لرغونپوهان د دغه ښار پیچلتیا د مصر فرعوني اهرامونو ته ورته بولي.